1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. दाइयों मेरा मैं कंप्रेशन कंप्लीट को لا تزول سيكون لنا ليشتا كيف كده فهنا دايركت راشد ده السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم په مصری بانډه کې موجود یم دلته کې د یوت کمیټې چې کوم ملګري دي د مصری بانډې کومه کمیټي وه نو هغوی څه پروګرام را جوړ کړی دی څه آګاهي پروګرام و د حق نواز بھائی د دغې کمیټې مشر دی د کمیټې د آګاهۍ پروګرام په څه حوالې سره و د ملګرو نه به تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سرجی خپل تعارف را سره ما جاوید نوم دی د ملکان دی ما او سوشل ارګنایزر ما د آیډیا او د خیګړه ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د سایډ نه چې دا خیګړه ډیولپمنٹ ارګنایزیشن چې کوم دی وذ کولابوریشن اپ آیډیا نېشنل ان جی او دا نو هغه د پلاټ حواله سره موږ اول اویرنس کو چې را پلاټ راځي نو دا هغه نمخ کې څه پکار دی به چې کده پلاټ راشي به څه پکار دی به چې پلاټ ختم شي به څه پکار دی دا هغه سیشنز موږ ختم کړو مختلفو علاقو کې اوس به موږ بل ټریننګ شروع کو چې هغه د ریسکیو کولابوریشن سره او د غوی د امداد سره موږ ګرځو علاقه کې خلک پوهه کوو چې هغه موږ سره دي دوه کسان چې را لکه ایمرجنسي راشي یا پت راشي نو دغه د پر سیفټي انډیکیټرز دي چې هغه موږ ته پکار دی هغه پروموټ کو مخکې نه هغه مخکې حادثات نوټس کو چې هغه به هغه ایمرجنسي یا پت راشي چې هغه کمیدي شي ختمي کې خدا سي زر نه خو بهر کمیدي شي دغه هغه اثرات دغه هغه خدشات کمیدي شي او سیلاب او پت هغه شي چې هغه لاس کوي ډیسټرکشن کوي هغه چې کوم دی یو مس پارچون ته بند بوزي دا زمونږه میشن دا زمونږه دغه دی او چونکه ګورنمنت سره الریډي مونږه کار کوو دا غوي په دغه سره انفلوئنس سره نو صرف دا چې لکه د یو ډیزاستر دا غي مخنیوي کول دي خلک خبرول دي نو داسې یو دغه کار دی ٹھیک شو جی ډیره مهرباني حق نواز بھائی را سره خوا کې دی دا دې په حواله سره لګه آگاهي ورکې چې دا خو زموږ ریسکیو ټیم دی راوستیو کلی به تکنه د مصری باندې ته خاص نو دی زموږ یو تنظیم ته ټریننګ ورکولو مثلا سبا ساس په کلی کې سیلاب راشي نور دغه راشي دا جاوید به تاسو خبره تاسو هم کې نه به باره کې دا الکان غټول لاغون کړی وو دی ته پورا ټریننګ ورکو مثلا تاسو په کلی کې سیلاب راځي نور سره راځي نو تاسو څه کوي نه به باره کې ټول ریسکیو ټیم هم راغلی تاسو خپل مو کته جی او خپل پکې ناشته مې تاسو نو ای په باره کې دا پروګرام جی تاسو کوم ریسک ورته هیلپ غوښتل غواړي نو ورته په ملاوي او بل خپل نوم د خپل ځای ورته خای او د ایمرجنسي نوګل ورته خای انا تاسو ورته وایي ایمرجنسي او د کیو د مخکې شنو وایي نو کنټرول کنفیوزي هغه ولې درته د اور غاډي لګم درته کوم غاډي لګم نو خپل نوم د خپل ایمرجنسي یاګین مو ایمرجنسي سره وګورئ چې ایمرجنسي اور لګي دی سو غاډي والے دی کوټه راځي دا سیلان څنګه ټوب شي دغه مثال هغه یوازې د کارونو نه راسي مطلب دینه پیل اوس نو ماشوم یو مسله تاسو خبرې بالکل نو دا چې څه واقعي راتلل بیا زموږ هغه د دې ریاست او بل کسي هغه ګروپ کې وای نو دا ټول راجم شو بیا ځکه کې مطلب څه مسله کنه نو ټول په ګروپ په شکل کې ورشو مسله مو دا هو باندې ته موږ وایي یو دا اوس دلته کې ورن کا خرابو نو دته بچاویلو نو مثال دا خبره دي دا لپاره کوم چې تاسو قسم کارونه مونږ کړی او کوم نو دا زموږ مشر دی او دوی به پیژنې ټول اقناعات خیر نو تاسو به پیژنې بالکل جی تاسو مونږ فاندنګ چې دي کنه چې اسونه هغه صرف ریلاینس بیس باندې دی دا کده د ما سره ملاوي شو چې موږ دونه خیر خېګړي کړی مو دي بالکل او چې تاسو په خپل دغه کې نو خبره ده او تاسو به یو بینر جوړ کړئ دا هغه دې ته ما ویل چې هغه انور کلاس زموږ تاسو له او تاسو په زموږ د دې علاقې چې کوم دی دا به یو ډیزاستر ایمرجنسي کمیټي د سر چې خبرې تاسو ته کوي لکه یو په ټایم باوند اکټیویټي د دې په سرکار کسان دي موږ ته ټیم راکړي د ویډیو زیاته شکریہ نو ځینې خبرې چې ایکسپلینیشن غواړي خیر دی د کارو ایکسپلین کوو زموږ سره چې زموږ د کمیټي دا رجسټریشن او अब रजिस्टर की करना चाहिए स्टेट मतलब स्टेट देगा ना स्टेट स्पॉन्सर की बता सकते हैं Măgări ciudat, asta o
سروسز راپی کنه نو دا سروسز تر امبولانس تاسو ټول د درجه تاسو پلان ملاوي دا ټول فری اف کاسټ دي دا هیڅ قسمه خرڅ نشته تاسو کار ملاوي که تاسو موبایل کې بیلنس نه وي نو تاسو کار په کنټرول روم ته راځي او تاسو ته چې کوم امبولانس راځي یا فایر ویکل راځي یا یو کسي کې روښوي زموږ د کور ټیم راځي ګاډي راځي نو تاسو نه به یو روپیا هم شو نه دا ټول سرویس د ګورنمنت اف کې د طرفه فری اف کاسټ صحیح دا سی وزن ریاست ده دغه ډپارټمنټ د باقي مستشفى خو دې مستشفى تاسو فوق یې نو دا د پروفیسټ ټیک نو بل خبره بل اوله چې افات چې کوم دی او ایمرجنسي ا دې ماسک فرق ایمرجنسي ته وایي چې هغه د کنټرول کې وي ریسک ولا د ریسک کنټرول چې کوم دی نو په هغه کې سوال ایمرجنسي یو دې کې ایمرجنسي راغی سوال ایمرجنسي په کار راغی او نو دا ایمرجنسي یو دې کې ایمرجنسي راغی خو هغه په اکشن باندې ضرورت دی دا یې افات ویل شي چې هغه موږ ریسورسز نه باشي او د بل طرف نو د خدمت راشي تاسو پاکستان یې زړه او په زګونو خلک مړ شو او د ریسک سنټر نه راغلی دی هسپتالونو نه راغلی نو بیا د کوم څه یو د افات وایي د ډیزاستر شي د ریسک او خدمات نشي کولای موږ ریسورسز کم شي موږ سره سټاف چې کوم موږ په کار کې ای خپل کوم نه راځي چې کوم څه یې دا خپل راځي نو بیت افات ویل شي افات یې په پاکستان همیشه به ساتي په 2005 کې پاکستان یو پر ترشیو د ډېر افاتو نو هغه شان چې کوم دی نو بیا د افات وایي موږ یې پر څه تیارو چې موږ کمیونټي تیار شي عوام خبر وي نو بیا به چې کوم موږ ایمرجنسي خدمت کوي زموږ از ریسکو خدمت وکړي ٹھیک ده نو د دې مقصد څه دی تاسو پېښه جی او دې نه پېښه افات راشي نو تاسو ته اول ډول کې کنه چې هغه ځای ته چې شو چې تاسو ته چې دا سیګن شي دې لپاره شي او خپل پته به درته نمبر خپل ځای به خو بل خبره دا چې وټ افات راشي نو ریسک ورکړو خو تاسو ملاوي نمبر او کېږي چې په 2010 کې تاسو راځي پته چې ورته نه لګي او موبایل سیګنل دې نو دا مخه کې راځي یا تاسو خپل خدمت خپل کوي دا څه زموږ کله مقصد دا دی چې عوام ته صحیح نن چې کوم مقاصد دي د خپل ټریننګ نه هوای چې موږ نن ټریننګ څه مقاصد دي زموږ مخاطب چې کوم دی غټ مسله چې کوم عوام د فلټ د سیلاب صحیح موږ کوشش کوو چې موږ کوم ټیم تیار وو چې هغه سیلاب تر هم خاطر شي زه یقینا وایم تاسو وایي چې الله شي سره خاطر له کوم څه کې دوه لا مونږ دي تاسو ته چې کوم دی سین لاګي مې موږ کوم نه کوو ویډیو کوي کوم دی وډو کوي کوم دی وډو کوي ټوپولوژیکل تاسو راځي درې ما خبره تاسو لاګي چې کوم پریوی سیلاب ته شوی په 2022 کې نو چې کوم کسان هغه کې متاثر شو وايي چې د کوم کله چې دیوال ته هغه پر تیمه وسی کړو نو څه دوه پاتې تاسو چې سم سچويشن چې کوم دې سره ټیم چې هغه نو کمیونټي وکړو هغه په دغه باندې نقصان او بدل دی صحیح شو نو دا هغه په سره زموږ زموږ چې کوم ټریټمنټ اسیدي کوم کې دا شي چې موږ څنګه فارم سره څنګه چې کوم نو په دې سره دوران کې دا غلط انفارمیشن نه ساتو او صحیح انفارمیشن په فولو کو او هغه شان خپل کار کوي ٹھیک ده نسبت باندې پاپولیشن څومره باندې څومره پته لګي 10000 څومره 17000 تر رسیدي 17000 ها چل زیر سامان کم سایلات سره کوم ګورنر نه هغه زړه تر زړه خالي کېدل پکار آی سره هیلپ پکار سمه آی هغه د خپل غواړي کې بوډاګان ماشومان دا یو خپل یو محسوس دی د دې todavía se usa todo lo que o como si para la doctora que se labra así no puedo até que dar essa técnica para do da até que dar para cada dia se pode ter na zona se mais a partir de lá que se labra aqui já que não mais a causa estamos por uma PCB diz assim quando ele dá tem o panche de extra possível faz se que lá não corre mais de já o fazer a área para não machum de او غبا وخي جلوري كده ولي يا صورة ما كده كده ولي بس سوق من ويا ما شو مسؤول شيء سوق ولي من غير بعد كده بيجي كم تسر موجود بيجي أنا كلازم بديش ما بندراشي هذا بس كم زمان هذا بكم بورت عليه چاته بس كي كور كرا مور كرا نيا كاسم من الشداش خلي في جالي الشدار منوي مبيعي بقالي سكولنا من البلاد يقولوا كم غور من شيء هاي لو هم موجودين بدروم موجودين هذا كي بيجي نو أنا جالس كمان نو من غير السيارة خير تاسو ما كنا
خپل سوچ کوي چې زه به دې د نظم په کوم خبره دا خبره د ما یو مشهور وسات دی چې په دنیا کې یو کلایمټ چینج روان دی په ورلډ وایډ نو کېدای شي الله یې نه کړي چې راتلونکي 20 30 سال 40 سال کې موږ روښانه بار راځي په دې سره موږ په ذکر راشي الله یې نه راوړي صحیح شو نو که راځي چې موږ مخکې نه ځینې په باندې تیار وو صحیح شو ګوره په توګه په چې زړه راغلی وه نو هغې ته څه نقصان شوی من سره ده څه هغې کې د چې 90,000 پوښتنه چې د شیو 50,000 په ځمکه شیو او 10 لک په کې د ذهني بیماران شي دا زموږ ملک خو خیر افسوس خبره ده چې زموږ خبر نه خپل مقالات کوم د خپل ملک سره ځان خبرول پکار دي چې موږ داسې حالات راوړي درکه چې صاحب کور راځي د وخت دی کنه هر کار راځي چې به چې کور راځي هغه سبا ځکه نه صاحب ورکوي ٹھیک ده کنه نو دا په شان د چې کوم لسه هر ځینې بیماران شو دا په شان سلام د فرصت څخه کوم ځان نشته او ځینې بیماران دي ماشومان شته او ځینې بیماران دي تاسو په خپل ځینې بیماران دي دغه چې کور هم تبای شي ته په 3 شپږ دغه څه وګورئ واچي او دا بس بای سلام کې ولا تاسو سره وګورئ ته په دې څه دي چې ما هو دې سوال په کوو په لازم کې نو ټول غوړي دي خپل یو نو خاصه ده نو هغه قسم چې کوم دنو لکه انا بزي نو غزني پریشانی اخلي او بیا ځینې کونشنس چې کوم دی نو هغه د پاکستان د یو خوراک کونشنس یو چې په دې کې کونشنس پرسنټ ډېر کم دی نو خلک په اسانه ډیپریشن او ټینشن او سټرس راوړي نو هغې په وجه باندې خلک نور بیمارۍ چې بد شو هغه د نور د زړه بیمارۍ او د شوګر مغرا په دې په سکیم هارټ ډیزیز ته ورتللی شي نو دا په شان موږ چې کوم دی ټول فرست اف آل مخکې نو پلان نو غواړي چې کله سیلاب راشي نو دې نه کم پوسټ کړو ٹھیک ده دویم کومه لار به استعمالوو لارې همیشه درې قسمې دي یو ته موږ ریډ روډ وایو یعنې سره لاره یو ته موږ شنه لاره وایو یو ته موږ زیړه لاره وایو سره لاره هغه ده چې هغه ټول لومړني ډوبېږي زیړه لاره هغه ده چې هغه ورپسې ډوبېږي او شنه لاره هغه ده چې هغه ټول اوچتې هغه ډوبېږي مطلب باندې پوه شو نو که سیلاب کې لومړنۍ کومه لار وي نو هغه موږ زر ته زره کوشش کوي په شنه لار باندې راشو هغه لار چې هغه ټول اوچته صحیح شو که ته سره ماشومان یې نو ته یې په زړ لار بوځې که په سره لار بوځې که په شنه لار بوځې جی په شنه بوځې ځکه چې ماشومان که په سره لار باندې ځي او سیلاب راغونډه ځان پسې کوي ٹھیک ده د ریډ ګرین یلو دغه شان چې یو په کومه لار باندې کند وي لکه ګټر پرې دی کنده پرې نالۍ پرې ده هغه د غونډه کې شي نو ماشومان بوځي ځان نه بوځي نو هغه بس کېږي وزيږي به دویمه خبره ده که ستا د لارې نه یو لار وتې ده او ستا ګاونډي ټرالي راوستې ده او هغه خپل کډه وړي او مخې ته دروړې او تا یوه لار ته بل لار نشته نو بیا ته خپل بچي او خپل کډه وړه وکړې شي نه شي وکړې که ته وایې چې ما سره کور کې ښه دا جیپ ولاړ دی او زه په دې کې وځم نو ستا جیپ چې کوم دی کله راشي نو مخې ته ټرالي ولاړ وي روډ بند دي نو بیا هم ته ګیر شي وتی نه شي نو موږ په کار چې as soon as possible چې کوم دی خپل علاقې بیا پرېږدي درېیمه خبره ده جی سر ما دا خبره یې کول دا د ډیزاستر ایمرجنسي کمیټې د ډي سي سي بي مشتري او نو تاسو دې ته تاسو ته خبرې برابر دي دا خبره کوم چې تاسو بل لیکل کې دا سره یو کې چې کوم خدشات دي نه چې هغه تاسو نو کوم دیوال دې دوه ولې یا کوم د سیلاب په پرستا یا د سیزې د فیوچر د سم چې تاسو دی ویلي نو دا به تاسو زموږ چې دا تاسو مخکې په دغه کې چې کوم دی کې پروت وو هغه دی چې کوم دی هغه ته داسې تختو لګوم پوه شوې او که نه د هډوکي ماتې او بهر راوتلی سرمایه مې شولې نو بیا هلته روپۍ لاسپیس کېده چې هغه وینه بنده کړي د هغې نه پس بیا تختو لګوه او بیا یې بند کړه دروند څیز مه لګوه هېکر ماربل غړ ډبل او بل سره دروند بیا ویزان دي نو داسې سپک غوندې څیز وي ګته وي فایل پروت دی یا رجسټر کړه او د هغې نه پسې که بیا راسي لا شكرا لا جواب مش لازم لا رجل سيكون لنا ليشتا تقدر فهمنا ديركتور راشد ده
خو چې دا د مات چې دا د ټول باندې مات دی نو چې مات نه چې نو چې کوم ډوکی له وداسې کیږي بیا نو دې سره خو کې ورګ راغلی د لاس ستاسو سنسیشن ورکړي نو خدای نه خواسته هغه وښلي کېږي سره دا نو چې دا وښلي مات شي هغه نه چاړو وي نو چې سره هغه وښلي نو دا به داس څه شي مړ شي بیا مطلب نه پوهیږي نو هغه ته نقصان ورکړي چې ګل دا دې مات شي نو ته هغه چې ډېر چې نه دا و چې ډېر ولا مات نه کیږي بیا نه به نو چې هغه د داسې بل تخته دې ورلګي او داسې طریقې سره هغه تړي او بل خبر نه ساتي چې یو بل برالي چې هغه داسې وته چې هغه ګاډي ته ورخيږي یا بل څه هغه ته لازم نه کیږي نو نه پوهیږي نو هغه دا ډوکی چې باندې بیا سوي محفوظ وي چې کنه څنګه بچي نو بیا خیره ستا مخ برخ کته هم دی هر څه چکا دویم اخر مودا باندې کوم سنس ولا جګیس دی کوله وګونو موږ له ساده د شراب نه کیږي چې جګیس یا بلبلې نه راځي نو هر څه چې کوم دی اوګه دې نو مریض ولا نو مریض ته نو مې د پوسو کوله ورته مریض دی چې غل والی کړه نو غل والی وخت ما چې پردي ته د خپل تعریف نه کې بدل راځو بس هغه خپل یې دلې نو تاسو یې چې زمانو اصل دلی دی د جیبس کو راغلی تاسو خدمت کولی شئ تاسو خپل تعریف کو نه غواړئ باندې پرس کولی شئ تاسو خپل خبره کولی شئ خو چې دې دوشه دي نو چې بلا ماده شي ناول مې ته دې تر په هیڅ شکل ملایي په دې شکل کې دا خپل څه نه دې شکل کې دا څه دا هیڅ شکل شو کله چې څنګه ته ملایي ولا کس ملایي یا چې کوم نو دې ملایي نو وګړه او وینه روانه غنه پته لګي دویم دا خو له باندې زګونه راځي دا کنه هغه هم بدلې کس به وشي هغه هم بدلې نو بل خبره ده کته دم کن فرق نه نه غیر لاس برکه یو لاس داسي او راځي چې نه دی پاسه او مریض کې په یو شی داسي راوړا ټیک شو چې کله راوړو دا هم لا تیر چې کوم نه باندې لاس وهاله چې کوم نه ماتي باندې وته خپل پته لګی چې ماتي نو بیا مریض هم داسي پریږه دلته ورته چې کوم دی نو کپړه راغونډه کړه سي یا چې کوم کمبل دی او دلته ورته کېده کمبل او مریض په کمبل سره واچو او بیا کمبل دی غوړا کړه نو مریض په سره راو په کمبل لاله دا کمبل چې کوم دی پر درې کسه هوکا درې کسه دی هوکا کمبل سره یو څه کټ کېس کې راو مریض راغونډو ما او کنه ته आवाज وي چې کوم کمبل دی هو نو کمبل راځه پس موږ دا غوښنه کوټکار یا بل سوي ناغه به سرمن زخمی شي خدا هو مفروض کیږي نه دا نه پیغام ګام کوي موږ به هغه کوم وړو نقصان نه شي خو ډېر نقصان ونه شي پس موږ به څنګه دا ګرمه ده ناغه ولې به اوسوځي بلا به اوسوځي خو هغه د مفروض نه بچ مته ونه خوښ نو همیشه دا تاسو دې ته ډېر افسوس کوئ د ملت ټول د مریض کوم دي دته ډېر زیات خیال کوي دې همیشه د عزت یو ځوانان ډېر شته چې هغه نو مفروض دي دا پښتون وړي وکړو په چا د یوه د پاتې چا نه خاين ولا د پاتې سوري په چنچې کې چنچې دوه چنچې نه دي او هغه چې کوم نو ملت ټول لګیدو او مفروض شو چا د نوې ته پاتې نو واده کې څنګه کوي چې ای نو دا څنګه چې نو له دوه راځي بيجي uniu bile ta rongo afro bile o della preo o dos nos maga pro o de o sig de doha la formada da kish ya o de jodi bachwe لكده jodi bi bachwe no de yo sig banda o prega yo 2 घंटे 3 घंटे le prega de akhbar da akhbara rihi o balla akhbara دویم چانس دي شي دی ومري ادړو په فیل شي یا ود شي کوم دي د بجلی وجه ود شي مرتبه بیا د سیپیار څوک سیپیار نو سیپیار نو مخکې به څه کوم دي ته کې جنې مارک چې مارک څه شي ها چې خیرات پکې کنه نه نصیب پکې کنه نه پکې مرګ کوم څه مری یو قسم د مرګ هغه دی چې کې ستاره له پر پلوس بند شي له پر پلوس شي بند شي لکه سانت نه دی او هارت ورکن بند شي او دویم مرګ هغه دی هغه کې نس پټه تیر شي استاد دماغ خو یو کې چې کوم نه عمل شي استاد دماغ یې بوډ نه درنه
هغه ته بیولوژیکل مرګ وایي بیا چې ډېث وایي دا لومړنی مرګ چې کوم ډول پړپوس باندې نو دا مرګ راوپس کیږي دا مرګ کیږي راوپس کیږي په 9 منټه کې 8 منټه کې په 2 منټه کې راوپس کیږي او کنا اته ټیم زیات ډیر شو لس منټه خبره وره ده نو دا مرګ بیا نه راوپس نو سی بیا ورته سمټ کېږي لومړنی 2 منټه یا 10 منټه اته نه زیات دی نو چې کله بجلی ونیو او زه موجود یم نو مطلب دا چې اوس 2 منټو کې بجلی ونیو کنه چې اوس 2 منټو کې موږ سی بیا کولی شي او کنه زموږ ټول کار کوو ټول په 7 منټ کې راځي صحیح شو بیا وخت دی بیا د سی بیا ټیم او د دې نو سی بیا نو نورمالي حق کم یا غټه کوي کمی تاسو وکړئ صحیح شو په سی بیا ته یو څه درته پروګرام کې ګورګیا بڑا وځو نه کوي دا واس بیا راځي نه شي ونه نو لو بیسیکا ته مریض ته ورشي ولا هغه سیم سچويشن کې اته چې هغه ویډیو په پرنټ کې وته ورشي لو به ګټه پیره وګوري کته پورته حاضر تاسو نه کا کلیر دویم مریض ته ریسپونډ شو هلو د مانو کاری دي څه ما ته راغلی هغه ما ریسپونډ رانه کو څنګه دا پر پوس اورل شي باندې ابل ما نو کارو لګول بیا دا سترګې داسې نه کوي دا ما ته ریسپونډ رانه کو چې زه پیشن چې یاره دا ریسپونډ نه راکړي نو زه به تر پټه کوم چې تا کایندلی ریسپونډ کو ته کال وکړه risco total oka no ma dimmer gën tugu jël ka risco de galo ko pare yow kasa pro de bilen ni o zama se rubiya ma rubiya de o sibia to sibia da e sulumbe la do da manzare o ki kam de akhiri je da yo pade wan ci kam de khul khilas ke ho de shidasi o da la zona ci kam de da band sai shu o gale bet kam de pasina ban zor ke خو په سینې کې راغلم ته زور کې نو ته چې کوم یو شی ساتي چې ته په ملا په زور باندې نه کوي په دې باندې دا دې سي لکه تاسو کې اوس د زور کوم چې دې سي ولټه وو نو سمپلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا دې کې څه 30 پورې کمپریشن ورکړي څومره 30 پورې کمپریشن ورکړي خو زور وسوم ورکړي سینې ته कम से कम ये वही में चेक कोई चेक और बागा तो पसीने के जोर उठे सही शो और 10 मैंने कह दियो 1 अबे पीने में डगे टाइप हो गए 2 अबे इधर इसको लगा लो अबे 3 10 बम ने स्पीड बा अस्ता कम से कम 120 पर मिनट स्पीड सुनो होतो कंप्रेसर सो के 30 स्पीड पे 30 होकेबा 30 Gada mas speed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 da yo pira ma compression complete ko dve बहुत से के dve मागा का फलक होने बने कुकी वर्क या बता सकते मोबाइल के है ना कुकी वर्क या वो सीजन da वीडियो है ना कुकी वर्क या फलक बात कतरा सनी भी फलक पर है रुमाल किया और da फलक हो कुकी वर्क पोलिश सही शो पर कुकी da कर रहे हो شيء ऐसा है استاذ كل داسي को सवाल है आसान है मिसाल में उस दस को सवाल है सके लोगों की मुश्किलात ده كان مريض چې کله درد شي او د پوکی ورکې نو هغه سا صحیح راځي او کنه هغه داسي او ته د پوکی ورکې نو هغه بیا سا نه راځي نو دې خاطر کې دا چې لوګي ولا سټ داسي کا دې ته هډ ټل چینج کړو خو دې یو شرط دی دا سټ مات نه وي چې سټ مات نه وي دا چې بيجي نو راپور دی نو راپور دی نو دا ته هډ ټل چینج لفټ نه کوي او دا پوز او پینچ کی او دا خلک خلک غلطه پوکی ورته یو پوکی بیا نه پس به او دا نه پس بیا سي کیان 1 2 3 4 5 6 7 30 صحیح شو بیا چې کوم دینو دا 5 سایکل پورا کی څومره چې 5 سایکل پورا کې بیا په غټو کې ټول اخرین نه بس کوم دی هغه دا دی دا به چک کی د ډولس کې نو راځي کنه کنه ورشي así que entonces me demorito de dando bacho con no banda Brasil no viene mafia o ganando banda de Zimbabwe CPR jali sa no CPR do makasiti yo makasit dadi simle yo makasit CPR dadi che darkness पे कम दे जोनिश वापस रिसिपेट और द्वे मसले दादी
کدی مثال کې تور باندې ژوندې نشو او دته نور هم داسې دوایي پکار وي نو دغه چې کوم دی دا دویم مرګ چې کوم بایولوژیکل مرګ دی هغه به ډیلی شي وروسته شي لکه 10 منټه کې هغه نه راځي د آی او د ریسپیراتوري روسي موږ سره یو ماشين دی په ریسپیراتوري امبولانس کې ایډیو ته موږ وایو او به موږ ته لګو هغه موږ ریلیټ کوو دا شان ستنې دي چې دا کنه اډرینالین ټوپین موږ ته اولو هغه د بیا تاسو کوی شي نه نه هغه ساو باندې موږ ته وځي که ساو نه راځي بل ایکسپیریانس دي دا څه څه نه کوي دا نو موږ ته کار کوي پندو باندې پندو باندې بمبا چې کوم دی هغه ته ورته کار کوي عليك اول شهر بدل فوتي دي هذا فيكس كم ده المسلمين ودولة بعدين نعم يصير فكرة والفكرة يوجد بيجي مني أو وجودك إذا كنت كولابس تي وكاين تسوى تنبوليس بروفايد كي ولا غير غلطية كبير एक दो पावर हमारे ये सर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाना पता है बड़े रोड से लाना नहीं बाहर हो ऐसे 21 22 23 24 25 26 27 10 वो पर शुक्रिया मदा امینوالو تاسو کتو دغه ریسکیو ټیم راغلی و مصری بانډه کې یوت چې کوم کمیټي ده هغه یې څه آګاهي پروګرام نو امید لرم تاسو به څه زده کړي وي په دې سره موږ ته راکړئ اجازت ښه ده او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان